امرالله صالح پر کابل پوهنتون د برید پر ځای کې بیا څه ثبوتونه پیدا کړي دي. د برید اصلي تراز څوک وو؟ سلامونه لیدونکو، دا کولی شئ په دې ویډیو کې وګورئ. خو لا هر څه مخکې زموږ یوټیوب چینل درسره ضرور سبسکرایب کړئ. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي چې پر کابل پوهنتون برید هغو بریدونو ته ورته والی لري چې په خبره یې طالبانو په امریکایي پوهنتون کانټیننټال هوټل او په 400 بستریز روغتون کې کړی و. ښاغلي امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه د کابل امنیت په اړه په 18مه پریکړه کې لیکلي دي چې د یادو بریدونو ټول طراحان د حقاني شبکې د امیر جواد څانګې څخه دي چې په وینا یې اوس هم په بند کې پراته دي. هغه زیاتوي چې پر کابل پوهنتون د شوي برید له پاتې شویو نښو او ثبوتونو له کارولو یې معلومات ډیر شوي او د برید کوونکو د همکارانو په نیولو کې پرمختګ کړی دی. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې حقاني شبکه د طالبانو حتمي برخه ده او تاج میر جواد له 2002 کال را په دې خوا پاکستان کې دی. پریکړه شوې ده چې د تاج میر تصویرونه به هم په کابل ښار کې ولګول شي. دا قضاوت چې پر کابل پوهنتون برید د طالبانو لخوا ترسره شوی زموږ د سیاسي ذهن نه بلکې د استخباراتي شواهدو پر اساس دی. 13 دوشنبې د ورځې شاوخوا 10:30 بجې درې وسلوال د کابل پوهنتون حقوقي برخې یوې ودانۍ ته ننوتل او پر محصلینو یې ډزې وکړې چې په ترڅ کې 22 محصلین شهیدان شول او 22 نور یې ټپیان شول. له برید وروسته داعش وسلوالې ډلې د 2 بریدګرو د عکسونو په خپرولو د یاد برید مسؤلیت ومانه، خو د ولسمشر لومړی مرستیال بیا د دغه برید پړه پر طالبانو واچوله. وسلوالو طالبانو هم د یوې اعلامیې په خپرولو وویل چې په دې برید کې دوی لاس نه لري. درنو لیدونکو، ډیره مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. که مو دا ویډیو خوښه شوي وي نو لایک یې کړئ. که غواړئ زموږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ نو زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. که په دې اړه تاسو هم کوم نظر لرئ زموږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا د خدای په امان.